أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك او کچره نوې فضل د الله پتا باندې ورحمته او رحمت د الله لهمت طائفة منهم خامخا قصب کلیوی یوٹلی تدوینا ایو ظلو کا چی خطا کلی تالرا وما یظلونا نخطا کوی الا انفسهما مگر اخپلو زانونا وما يضرونك من شيء او ضرر نرسوي تاتا ده هیڅ شي وانزل الله عليك الكتاب اور علیکل ده الله پتابانی قرآن والحکمة او سنت وعلمك خودن کلد تاتا ما لم تكن تعلم دا اغسو چی تپی نپوہی دے وکانا فضل اللہ علیک عظیما او دے فضلو دا اللہ پتابانی ولیا. دی آیت مبارکہ کی اللہ رب العزت نبی علیہ السلام بانی احساناتو ذکر کئیو چې الله پتا باندې خپل فضل او کرم تا باندې وکړه کتا ته د وحی په ذریعہ باندې خبرې نوې درکلې چې غل اغا يهودي نه ده بلکې ابن ابیرق ده نو تابا د یو بی گناه سړی لاسو هغه به دې پرې کړی وی خو لیکنه د دې دروغو وبال دا په هغه دروغجنو باندې دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د هغې هېڅ نقصان نه رسیږي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نو نبی علیہ السلام د حقیقت نه خبر نو وعلمک ما لم تکن تعلم د دین مراد د شریعت او احکام چې قران کریم نازلېدو نمخ کې نبی علیہ السلام په نه پوهېده او دا خبره د ابن عباس رضی الله عنهما نه نقل چې د قران کریم د نازلېدلو نمخ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغي باندې د قران کریم احکام باندې نه پوهېدو الله قران راولې کو نبی علیہ السلام یې پسک پوهه په دې باندې تفسیر بحر محیط دا خبره ذکر کړی ده او دویم دا چې د معنا مراد په خپل باندې کتاب او سنت دی یعنی الله تعالی د کتاب او سنت نازل کو د علم درکو چې مخکې پته په دې باندې پویا نه وي قران باندې پویا نه وي سنت باندې پویا نه وي او دریم قول دار چې مراد د دې ناراضونه حکمتونه د قران او د سنت دي چې ته په مخ کې نه وي پویا نو پاینده کې به هما منافقان او تابا نشي گمراه کوله تابا نشي خطا کوله قفال رحم الله وی سلورم قول دار ما لم تكن تعلم من اخبار القرون السالفه فكذلك يعلمك من حيل المنافقين وكيدهم ما لا يقدر على الاحتراز منه. د دین مراد
ګوره د مخکنو پیړو قومونو د خبرونو نه دي چې په هغې باندې نه پوهېدلې نو بیا یې پویه کړې نو دغه شانې به تا د منافقانو په هیلو چلونو باندې پوه کړي چې د هغې نه ځان ساتلو هغه ډېر ګران دي ګوره مخکې قومونو خبر نبی علیه السلام ته نه نو الله پویه ورکړه خبره باندې پوهېږي نو الله وایه څنګه چې مې د هغې نه خبر کړي نو دغه شانې به تا زه د منافقانو د حالاتو نه او د هغې د مکرونو نه د هغې د تدبیرونو نه د هغې د چلونو نه به تا زه څه کړمه خبر به کړمه او پنځم قوله ابو سلیمان دمشقی رحمه الله وی اخبار الاولین والآخرین تی پوه کړې په اخبارو د قصو د پخوانو او د وروستنو خلکو باندې ګوره که ستاسو خیالي قرآن کریم د مخکنو واقعات هم ذکر کوي او د وروستنو واقعات هم څه کوي هغه ذکر کوي او یاده چې د معنی مراد مرتبه ده اے مقدارو نفسک النفیسا یعنی تا ته اخودا اندازه مرتبه د غوره نفس ده چې ستا نفس ستا مرتبه هغه څه ده غوره ده او وم قول داره چې د معنی مراد واقعات طعما بن ابرق اغم ده که نبی علیه السلام ته مخکې نه علم نو څو پورې چې وحی نه وراغلی بعض خلک ناپوهه خلک هغه دا وایي چې نبی علیه السلام ته الله علم ده ما کان و ما یکون څه چې تیر شوي و او څه چې راتلونکې زمانه کې کېږي د دې ټولو علم وایي الله نبی علیه السلام ته ورکړی و نو دا خبره څه ده خطا ده سورت توبہ 101 نمبر آیت مبارک وګورئ سورت توبہ کې ویا 101 نمبر آیت مبارک کې ویا الله 101 آیت کې ویا وممن حولکم من الاعراب منافقون او د هغه چا نه چې چاپیره دي ستاسو نه د بانډه چیانو نه منافقان دي ومن اهل المدینه او د اهل مدینې نه مردو علی النفاق کلک دی په منافقت باندې لا تعلمهم تن پیجنې دوی لرا نحنو نعلمهما منګ پیجنو دوی لرا نګورا که نبی علیہ السلام عالم وی بما کان و بما یکون تیر شو باندې او پراتلون کو باندې نبیا به د آیت کې دا نه ویلا چې ومن اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم تن پیجن دوی لرا نحنو نعلمهم من پیجنو دوی لرا الله وی تی نه پیجنې او الله وی منګه پیجنو سورت بقره 151 نمبر آیت مبارکه د سورت بقره وګورئ پاږي کې مویا سورت بقره 150 نمبر آیت مبارکه کې ویا ز آیت د اخر نه ويعلمكم الكتاب او خودن او کلی تاسو ته کتاب والحکمه سنت ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون خودن او کی تاسو ته دا سوچ تاسو په نه پوهیږئ او بیا یو سره 250 سمایت بیا ورستو ویا 200 یو کم سول اختمو نمبر آیت مبارکه 200 یو کم سول اختمو نمبر آیت مبارکه پای کې مویا 200
نها دیرشمو نمبر آیت یعنی 201 سوال اختمو نمبر آیت مبارکه کی مویا الله پای کی مویا ها فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ یادوي الله لرا کما علمکم لکه څنګه چې تاسو ته خودنه کړی دا ما لم تکونو تعلمون دا سوچ پنه پوهیدای او ګورا سورته عنکبوت کې مویا سورته نمل کې مویا 15 په تمایت مبارکه کې قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ورته اے نبی نه پوهیږي په غیب باندې هغه څوک چې بزمکه کې اسمان کې الا الله مگر یو الله او ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها هغه ویا څوک چې دا خبره کوي چې سباله چې سکیږي د الله پیغمبر دا غي نه خبردار دی نو دی په الله باندې دروغ وتړل ځکه الله ویلي لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله د نبی له سلام بیبي باندې تهمت هغه لګیدلې و خبره باندې پیږي سو پورې چې وحی نو راغلی نبی له سلام ته پتا نه لګیدله نو دا خبره سره خطا ده بل دا د نبی له صلوات و سلام بیبي نه هر رخصوي نبی له سلام عمر پسې ګرځي ابوبکر رضی الله عنه عمر ټول صحابه ور پسې ګرځي او چې اوخه پاسا نو داګه د لاندې هار پروت نبی له سلام عالم په غیب باندې وي په تیر شو په آینده کې کنه نو بیا به ورته ویلی وی کنه چې الکه ګرځي سلا هار د دی اوخه د لاندې خو لیکن نبی له سلام عالم الغیب نه دی عالم په غیب باندې سره یو الله رب العزت دی او بیا د تفسیر او جواهر القرآن کې په دې باندې ډیر تفصیل او وضاحت په دې مسله باندې کړي دي د مفسرین او اقوال هغه مراجمه کړي آیاتونه مراجمه کړي او سره حدیث مبارکه د نبی له سلام هغه مراجمه کړي دي ولولا فضل الله عليك او کچره نو فضل د الله پتا باندې ورحمته رحمت الله لهمت طائفه منهم خامخا قصب کلوي یو ډلې د دوینا ايو ذلوکا چې خطا کړی تعالی را وما يذلون الا انفسهم او نه خطا کوي مگر خپل ځانونه وما يضرونك من شيء ضرر نرسوي تا د هیڅ شي وانزل الله عليك الكتاب را لګلې د الله پتا باندې قران والحکمه سنت وعلمك خودنه کړي د تا ما لم تكن تعلم دا هغه سوچ ته په نه پوهې دي وکانه فضل الله عليك عظیما دے فضل د الله پتا باندې ولیا اللهم قوینا فی رضاک واجرنا